سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي روغ جوړ واوسئ. په دغه اوسنیو ورځو کې یوه پیښه چې په سوات کې شوې ده، په هغې کې تقریبا د غالب ګمان د 14 نه پورته د یوې کورنۍ غړي سیلاب دي. نو تاسې دغه ویډیو یو ځل وګورئ، بیا زه په دې باندې خبره کوم. سلوس انا ما شو بدي لا تخير فيك لا خير راس قلت انا ما شو بدي ما شو انا دي سوي ولا وين په دغه پیښه کې تاسو لیدلی شئ چې یو په یو باندې د یوې کورنۍ غړی سیلاب وړي، او تقریبا ما چې هغه ویډیوګانې ولیدې د دې تر شا چې څوک دغه ویډیوګانې جوړي د 10 نه پورته اشخاص دلته ولاړ دي، او هغوی ډېر په تفصیلي ډول باندې صرف دا خبرې کوي چې یا الله خیر، الله اکبر، او نور هغوی کوم هغه انساني هله ځله چې ده، او الله تعالی هغوی ته هغه شعور ورکړی دی چې ته څه رقم د یو انسان سره کومک کولی شي، هغې هېڅ کوشش نه کوي. په دې کې په عام اصطلاح ستاسو سټیټ یا د پاکستان حکومت خو ناغېړي کړې ده، په دې کې هېڅ شک نشته. او په دې خو نړیوالې رسنۍ، هیوادونه خپله ستاسو په داخل کې ستاسې سیاسي ګوندونه، که هغه پی ټي ایم دی، که هغه ستاسې عوامي نیشنل ګوند دی چې همیش، او که خپله دغه د پنجاب ریاست چې کوم دغه دي میراثي حکومتداران دي، دوی په وار وار د دې د ګوندونو غړو یا خپله ګوندونو په دې باندې نیوکې کړي دي چې پاکستان ریاست چې دی د پښتنو او بلوڅو د وژلو لپاره دی، حتی پنجابیانو هم دغه الیګیشن لګولی دی. نو هغې خو دغه ټیکه اخیستې ده. که دا تاسې نه منئ، دا ستاسې خپل ځینې ستاسې جرنالستان بیا کښېني، بیا د افغانستان په تاریخ هم خبرې کوي. زمونږ په اتلانو پسې حتی یو دغه دی چې هغه کومیډین دغه جوړي، خپرونې جوړي، هغه هم کښېني بیا په زمونږ په اتلانو پسې خبرې کوي چې دا خو بفر زون و، دا خو احمدشاه ابدالي پسې خبره کوي چې هغه به د هغې شخصیت ته اوسه پورې په نړۍ کې د چا خوله نه ده جوړه شوې چې په هغې خبرې وکړي. حتی هندوستان په داخل کې هم په میډیا څوک خبره نشي کولی، ځکه د هغوی هغه امپراتوري چې جوړه کړې وه هغه ټولې نړۍ ته معلومه ده، او په هماغې تاریخ باندې موږ یادېږو او هماغه تاریخ باندې موږ ویاړ کوو. نو زه ډېر نه ځم ژور په هغه موضوعاتو کې، خو ما ډېر د خفګان ځای دی، او واقعا چې هغه پیښه د انسانیت لپاره یو دردونکې پیښه وه، او ډېری نړیوالو جرنالستانو او لیکوالانو په دې باندې خبرې وکړې چې دا ممکن په دې لسیزه کې ډېره یو د مجبوریت او د احساس کمترۍ یو پیښه وي چې مثلا په دومره کچه باندې په ساعتونو په یو هېواد کې څوک سیلاب وړي او څوک یې د پوښتنې نشته. نو په دې کې د اشخاصو رول څه و؟ که دا پیښه په افغانستان کې شوی وی، زه خپله درته د خپل شخصي ژوند یو پیښه یادوم. 1999 کال و، په غالب ګمان د پارلمان انتخاباتو وخت و، او زه د خپل وظیفې نه راتلم کور ته، او روژه هم وه. نو په دغه زمونږ د کامې ولسوالۍ د جلال آباد په لاره چې کله راځې، دا خطر لري، سړک یې ډېر خطرناک دی، موړونه لري. نو په هغې کې یو باربري زرنج اشتباها لاندې سیند ته غورځېدلی و. نو کله چې زه رالم، ډېر خلک همدغسې ولاړ ول هلته، او همداسې ویل چې زرنج ولوېده، شخص معلوم نه دی، نه پوهېږو څه شو څنګه شو. نو ډېر خلکو دا خبرې کولې. البته په هره سیمه کې به داسې خلک وي چې هغه په موضوعاتو سره بحث کوي او د هغې د حل کولو کوشش نه کوي. خو ما چې څنګه هغه پیښه ولیده، په ټول د 1 دقیقه یا 2 دقیقو کې ما دا احساس وکړ چې کومک ته ضرورت. نو ما خپله د ولسوالۍ چې څه مسؤلین وو ما سره شمېرې وې، هغې ته مې زنګ ووهه چې دغسې یو پیښه شوې ده،
او تاسې عاجل رسیدګي وکړي. د دې نه وروسته زما شخصي کوم مسؤلیت جوړېږي هغې دپاره ما الله تعالی دې عمر ورته ورکړي ننګیال ساخیلوال چې په هغه وخت کې د داخلو شورا دغه هم رئیس هم و او د هغې نماینده و ډېر خدمتګار انسان دی. واقعا په ډېر سر ځي دا چې زموږ ټولنه اشخاص خدمتونه نه درک کوي او ډېر مشکلات شته په هغې بحث نه کوو. خو ما هغه مې ذهن ته راغلو ځکه هغه لامبوزن هم دی. نو زه لاړم موټر کې او هغې ته مې وویل چې دغسې یو پېښه شوې ده او عاجل باید موږ ولاړ شو. د هغې د کور آبادي او 2 لامبوزن یې نور هم پیدا کړه او ټوپ یې ځان سره واخیست او د مخ سره لاړو هغه ترې ساحې ته او سیند ته ځان واچو او دغه شخص پلټنه یې شروع. نو په دې کې ډېر نه فکر کوم چې 20 دقیقې یا ډېر به نیم ساعت تېر شوی و چې موږ بېرته شخصا ځان راورسو تر لا حکومت نه و رسېدلی. بیا د ولسوالۍ خلکو مرکز سره اړیکه نیولې وه او د هغې چې کوم د حوادثو ریاست و هغې نه خلک راغلی یو ساعت بعد. نو هغې مې خپل هغه مسؤلیت ادا کړ. نو ستاسې هغه خپل شخصي مسؤلیت هم ادا نه کړ. حکومت خو ماسې ستاسې د قتل او قتال او د بندي کولو د ورکولو د پښتنو د بلوچستانو د جنساید ټیکه اخیستې ده. نو تاسې له هغې څخه څه تمه کولی شئ. نو دغه ویډیو رانه اوږدېږي. دلته یوه بله ویډیو هم تاسو ته ښیم دا هم در سره وګورئ بیا په هغې باندې خبره کوو. دغه ویډیو کې تاسو لیدلی شئ چې یو شخص په سیلاب کې بند پاتې دی او د اوسني اسلامي امارت چې تازه تقریبا 4 کاله شاوخوا به کېږي چې جوړ شوی دی. نو هغه امکانات چې یعنې هلیکاپټر په وس کې لري که چیرې د کپیټالیزم حکومت وای نو هغې به دا سوچ سنجش کولی چې دا یو شخص جوړول ډېر مهم دی. که موږ خپل هلیکاپټر یوز کو پایلټ یوز کو بیا د هغې نه دغه د تیل چې سوځي دا یوز کو نو دا فکرونه به یې تل مدام وهلی او د هغې نه وروسته به شخص ژوند د لاسه ورکړی لکه څنګه چې دغه مکمله کورنۍ خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو دوی په هماغه وخت عاجل اقدام وکړ او هغه شخص یې دغه دی وژغوري. تاسې په ویډیو کې لیدلی وي. نو البته دغه حکومت 4 کالو خلک وایي چې 4 کاله یا څه د پاسه 4 کاله وشو خو دا داسې نه ده. دا د هغې دورې نه کله چې مجاهدین لاړه او دوی خپل حکومت قایم کړ د 15 کالو دپاره هغه حکومت وکړ او 20 کاله چې د دیموکراسۍ دوره وه په هغې کې هم د دوی حکومت و. البته دا زما ښه یاد دي کله به چې د حکومت نه خلک ډېر ناامیده شو او مسایل به نه حل کېدل په انصاف او عدل به ورسره نه کېدی. دا زما ښه یاد دي چې په هغه وخت کې به خلکو به طالبانو ته رجوع کوله او په ځای د دې چې د دې محکمې څارنوالۍ او نظامي قوه ډېره نه وه په ځینې ولایتونو په ځینې ولسوالیو کې حاکم و خو د هغې یو تلیفون به هم هغه موضوع حل کوله ځکه هغې هغه موضوع څېړله مظلوم او ظالم به یې پېژندله بیا به یې ظالم ته زنګ وهه چې وروره په ناحقه او دې موضوع کې نور لاس ونه وهئ او بیا به یې که چیرې د حل کولو کوشش کو نه شخص به د افغانستان د هر کونج نه راغوښته او بیا به ورسره مسله حل کوله. نو دغه حکومت تقریبا اوس 4 کاله شاوخوا دا دي 20 او 15 تقریبا 10 کلن حکومت. نو دا چې نړۍ څه وکړه امریکا څه وکړه او دوی سره ښه مبارزه وکړه دا ډېر اوږد بحث دی په دې به بحث نه کوو. خو په هر حال زما دغه ناچیزه مشوره پیشنهاد او د یو کشر په صفت باندې ټولو مشرانو کشرانو ځوانانو خپل ملت ته توصیه دا ده چې همیشه د خپلو خلکو سره ودرېږئ. د هغه چا سره ودرېږئ چې په افغانستان کې شتون لري د هغې د ژوند نه خبر استئ او هغې سره کوم ژوند تیر کړی دی. اوس خو دا ډېر اسانه شوي دي سوشل میډیا یې هم ښکاره کوي او خپله په هیواد کې هم تاسو کتلی شئ چې څوک په افغانستان کې دی او د هغې د عمل د هغې د ویناو د هغې نه ښکاره کېږي چې څوک د خپل وطن سره صادقه دی. نو همیش موږ دغه امپراتورۍ نه چې چپه کوو دا هم موږ چپه کوو
دا خپل حکومتونه چې ړنګوو دا هم موږ ړنګوو او ځینې حکومتونه موږ باندې خلک ړنګوي. مثلا که تېرو دورو کې فکر وکړئ د زه خو خپلو افغانانو ته دا نه وایم چې څوک کمونستان دي او څوک فلانی دی او څوک بستانی دی، هغه زما په خوله نه راځي ځکه یو افغانان دي او طبیعتا یا ورته غولېدلي ویلی شي یا ورته په عامه اصطلاح هغه افکار او زېږنده یې ده چې وخت یې چېرته تېر کړی نو هغه افکار په هغې کې پیدا شوي. نو کوشش وکړئ د خپل خلکو ملاتړ وکړئ، د خپل هیواد ملاتړ وکړئ، د خپل ملت ملاتړ وکړئ او د ټولو نه مهم د خپل دین ملاتړ وکړئ ځکه زموږ ستاسې ارزښتونه چې دي په هغې کې محفوظ دي. په دې به زه بیا هم خبرې کوم چې څنګه موږ خپل د هیواد ملاتړ کولی شو، د دین ملاتړ کولی شو او د ملت ملاتړ کولی شو. نو ډېره واقعا دردناکه پېښه وه او په دې باندې زه شخصا ډېر غمجن شوم. که زه خپل هلته وجود مې لرلی زما خو ډېره لامبو زده هم نه ده نو ما به حتما کوشش کړی وی چې د دوی دپاره د یو رسۍ بندوبست، د ټوپ بندوبست په طول د 1 ساعت نیم ساعت کې حد اقل موږ په دې 14 یا 13 نفر چې خلک یادوي که نیمایي هم ژغورلی وي یا حتی یو څو اشخاص هم ژغورلی وي نو دا به موږ د انسانیت سره مرسته کړی وي. والسلام.